السلام علیکم دوستانو. آیا تاسو په ټیک ټاک کې بل څوک نشئ فالو کولی؟ همدغه ستونزه مې د ټیک ټاک کمپنۍ سره شریکه کړه. په ایمیل کې مې ورته ولیکل چې زه ولې نشم کولی بل څوک فالو کړم. تقریبا څو ورځې وروسته یې جواب راکړ. دغه یې جواب دی. دوی ما ته ایمیل راواستاو. په ایمیل کې لیکلي وو چې په موقت ډول ستاسو د فالو کولو آپشن غیر فعاله دی او د دې د حل دپاره یې 3 لارې پیشنهاد کړلې. یو، لومړی دا چې زه باید په مقرر ډول د فالو بټن څخه استفاده ونه کړم. دوهمه دا چې زه باید وګورم چې په ټیک ټاک کې مې کومه غیر معمولي او یا شکمنه کړنه نه ده ترسره کړې. او دریم دا چې آیا زما په موبایل کې دغسې کوم شکمن اپلیکیشن شته چې مقصد یې د وي پي این او داسې نورو